آیا کله مو د دیالیز ماشین په اړه اوریدلی؟ څه فکر کوئ چې آیا یو ماشین کولی شي د پښتورګو دنده ترسره کړي؟ سلامونه، وخت مو په خیر. د بیولوژي کانکور یوې نوې خپرونې ته مو هرکلی کوم. په اوسنۍ خپرونه کې به نفرایت، مثانه او د دیالیز ماشین په اړه ولولو. خپرونې تر پای را سره اوسئ او مهم کانکوري ټکي هم د ځان سره نوٹ کړئ. نفرایت یا نفرایتس د نفرونونو التهاب ته ویل کیږي. یو شمېر ناروغۍ لکه د ستوني خوږ، د میکروبونو زهرجن مواد او په وینه کې د باکتریاوو چټک او زیات فعالیت کولی شي پښتورګو ته جدي زیان ورسوي او د نفرایت لامل شي. د نفرایت په هکله خو پوه شوئ. اوس راځئ د اطراحي سیستم یو بل غړی یعنې مثانه ولولو. مثانه یوه انعطاف منونکې کڅوړه ده چې ادرار پکې زیرمه کیږي. د مثانې نورمال ظرفیت له 300 تر 500 سانتي متر مکعب دی، خو د اړتیا په صورت کې د دې لپاره چې د انعطاف وړ ده کولی شي تر 800 سانتي متر مکعب پورې ادرار وساتي. د ادرار کولو پروسه د مغزي قشر لخوا کنټرولېږي او کله چې د مثانې ښوی عضلات منقبض شي نو د ادرار کولو احساس رامنځته کیږي. د مثانې په ښکته برخه کې 2 ډوله عضلې شتون لري چې سفنکتر نومیږي. لومړی سفنکتر ښوی او غیر ارادي عضلې دي. کله چې په مثانه کې 200 تر 300 ملي لیټره ادرار راټول شي د مثانې حجم زیاتیږي او د نننی سفنکتر په غیر ارادي ډول خلاصیږي چې د ادرار کولو اړتیا احساسیږي. بهرنی سفنکتر اسکلیټي او ارادي عضلې لري چې د انسان په اراده خلاصیږي او مثانه خالی کوي. که پښتورګي له کاره ولویږي 2-3 ورځې وروسته د انسان د مړینې لامل کیږي. په دې حالت کې ناروغ دیالیز ماشین ته وصلیږي ترڅو وینه یې تصفیه شي. راځئ چې وګورو دیالیز ماشین څنګه کار کوي. د ناروغ وینه د وریدونو له لارې د دیالیز په ماشین کې د سلوفان په نوم تاو راتاو شویو کاغذي نلونو ته ننوځي. دا نلونه په داسې یو لوښي کې ایښي وي چې د مالګې محلول لري. د وینې د ورو بهیر پر مهال د اړونده ماشین په نلونو کې یوریا او ډیری مالګې د نلونو له دیوال څخه د مالګې محلول ته خپریږي او په دې توګه د ناروغ تصفیه شوی وینه بیرته بدن ته پمپیږي. د وینې بشپړه تصفیه د دیالیز ماشین له لارې 2 ساعته وخت نیسي او باید په اونۍ کې 2 ځله ترسره شي. د پښتورګي د پیوند څخه مخکې د ترلاسه کوونکي د بدن مقاومت ولې ټیټیږي؟ د جراحي عملیاتو څخه مخکې د پښتورګي ترلاسه کوونکی کس د بدن مقاومت د بیگانه لاملونو په وړاندې د یو اوږد وخت لپاره کمزوری کیږي ترڅو بدن د نوي پښتورګي سره توافق پیدا کړي. وروسته د بدن مقاومت ورو ورو لوړیږي ترڅو پیوند په ښه توګه ترسره شي. د مثانې نورمال ظرفیت څومره دی؟ 1 300 تر 500 سانتي متره، 2 300 تر 500 سانتي متر مکعب، 3 300 تر 500 لیټره، 4 هیڅ یو. نفرایتس کوم حالت ته ویل کیږي؟ 1 د مثانې التهاب، 2 د صفرا التهاب، 3 د ځیګر التهاب، 4 د نفرونونو التهاب. د مثانې د کوم سفنکتر عضلې سکلیټي او ارادي دي؟ 1 د نننی سفنکتر، 2 بهرنی سفنکتر، 3 د نننی او بهرنی سفنکتر، 4 ټول. په هفته کې څو ځله باید ناروغانو ته دیالیز ترسره شي؟ 1 2 ځله، 2 3 ځله، 3 4 ځله، 4 ټول. کانکوري ټکي:
د پښتورګو د نفرونونو التهاب نفرایت یا نفرایتس بلل کیږي. مثانه یوه انعطاف منونکې کڅوړه ده چې ادرار پکې زیرمه کیږي. د مثانې نورمال ظرفیت له 300 تر 500 سانتي متر مکعب دی، خو د اړتیا په صورت کې کولی شي تر 800 سانتي متر مکعب ادرار وساتي. مثانه 2 ډوله سفنکتر عضلې لري، داخلي او خارجي. د وینې بشپړه تصفیه د دیالیز ماشین له لارې 2 ساعته وخت نیسي او باید په اونۍ کې 2 ځله ترسره شي. دا وه د بیولوژي کانکور اوسنۍ خپرونه. تر بلې خپرونې مو الله مل.